د سارک غونډه د طالبانو د ګډون او نه ګډون پر سر لغوه شوه. د سارک یا د جنوبي اسیا د همکارۍ ټولنې په غونډه کې د طالبانو د استازي د ګډون په اړه د پاکستان وړاندیز د دې ټولنې د نورو غړیو هیوادونو له مخالفت سره مخامخ شو. ټاکل شوي وه چې د سارک د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران روان اونۍ غونډه وکړي. پاکستان وړاندیز کړی چې د افغانستان په استازیتوب دی د طالبانو استازی راوبلل شي، خو د دې ټولنې نورو غړیو د پاکستان له وړاندیز سره موافقه ونه کړه، ځکه چې د طالبانو رژیم تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. بلخوا د امنیت شورا دایمي غړي په دې سالا دی چې افغانستان باید ثبات ولري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي د امنیت شورا 5 دایمي غړي په دې سره سلا شوي چې افغانستان باید د ثبات او سولې خاوند وي. سرمنشي دا خبره د امریکا، بریټانیا، چین، روسیا او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته وکړه. د امنیت شورا د 5 دایمي غړیو د بهرنیو چارو وزیرانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د کلنۍ غونډو په څنګ کې په خپل منځ کې غونډه وکړه. مولوي متقي وایي له نړۍ سره مو سوداګریزې او ډیپلوماتیکي اړیکې د پراختیا په حال کې دي. د افغانستان اړیکې له نړۍ او سیمې سره د پراختیا په حال کې دي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي متقي نن د افغانستان د سوداګرۍ د نوي وزیر او مرستیالانو د معرفي په مراسمو کې د خبرو پر مهال وویل چې افغانستان د 20 کالو مخکې هیواد نه دی او نړیوال دی د فشارونو هڅه نه کوي. عبدالسلام حنیفي وایي په کابل کې له جرمونو سره د مبارزې کمیسیون جوړ شوی. د افغانستان د سرپرست حکومت د رئیس لومړی وزیر دویم مرستیال عبدالسلام حنیفي په هیواد کې د جنایي جرمونو او فساد پر وړاندې د جدي مبارزې خبر ورکړ. د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د اقتصاد وزارت د سرپرست وزیر د معرفي په غونډه کې وویل چې تېره ورځ د کابینې په غونډه کې یو کمیسیون جوړ شو او دنده یې په کابل ولایت کې د امنیت ټینګښت